د وشو ملي لوبډلې ته د شاملېدو دغه ټاکنیزې سیالۍ چې د 330 لوبغاړو ترمنځ په کابل کې دوام لري، ګډونوال لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ له اړونده ادارو غواړي چې په ولایتي کچه باید د لوبغالو جوړولو او نورو سهولتونو ته پاملرنه وسي. دا لوبې موږ ته ډېرې مهمه دي ځکه موږ دغه دومره وخت همدغې لوبو ته آمادګي نیولې ده او دا لوبې چې دي د ټیم لوبې دي، اول به ولایتي لوبې کوي، بیا همداسې نورې، بیا منتخب کوي، بیا د ټیم ته لاره پیدا کوي. نو ده کې چې انشاءالله موږ لاره پیدا کړو، بیا به خارجي لوبو ته لاره پیدا کوو او افغانستان ته به ویاړ راوړو. موږ ته په همدغسې مسابقات جوړ شي او نورستان ولایت کې موږ ته ښه جمنازوم ښه رنګ برابر شي، تر څو موږ په خپل ولایت خپل هیواد کې خپل ولایت کې ښه وروزل شو او تر څو په خارجي سفر کې ښه نتیجې ورکړو. بلخوا د وشو لوبو روزونکي که څه هم په ولایتونو کې د ځوانانو تمرینونه ښه یادوي، په خبره چې د دې پړاو لوبغاړو ته یې تمه ځکه زیاته ده چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم د ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربې شریکوي. دا لوبې د ځوانانو لپاره په دې خاطر دغه د مهمې دي چې دا کوم زحمت چې ځوانانو ایستې په یو کال کې 2 کالونو کې نتیجه یې دغلته ده. هغه ځوان چې مخالفت یې کړی، زحمت یې کړی، خواري کړی، د هغې نتیجه همدلته کېږي او تر څو دې نه انشاءالله مثبت جواب ترلاسه کړي. د وشو دغه سیالۍ د نوي ځوانانو او پاخو عمر کسانو ترمنځ دوام لري. که څه هم د افغانستان اولمپیک کمیټې چارواکي د لوبغاړو ستونزې پر ځای ګڼي، خو په خبره چې تر خپله وسه به یې ستونزو ته رسېدنه وسي. مونږ اداره ورزش مونږ دوی ته ډاډ ورکوو، مونږ دوی ته اطمینان ورکوو، مونږ به دوی هیڅ وخت نه امیده کوو نه چې د ورزش ادارې لکه څنګه چې مخکې د خپلو فدراسیونونو د خپلو ورزشکارانو حمایت کړی دی، همداسې حمایت به دوی جاري ساتو په هره برخه کې چې وي. انشاءالله خپل وس توان مطابق به د خپلو ورزشکارانو نه هیڅ قسمه حمایت نه درغوو انشاءالله. د وشو لوبو دغه ټاکنیزې سیالۍ به په کابل کې تر 5 ورځو دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې په 2023 میلادي کال کې د اسیا په رقابتي سیالیو کې 2 افغان لوبغاړو په وشو سیالیو کې 2 د برونز میډالونه د افغانستان په نوم کړي وه. شمس آرین، امریکا غږ.